لکه هغه شی چې انسانان د یو بل نه غواړي استعمال دپاره مال راکړه مال راکړه دا دومره بېخیره دی دومره بېخیره چې دغه معمولي شی هم چاله نشي ورکولی هغه یاره زموږ دا بېلچه او بېلچه ده بېلچه ده هلکه نو بېلچه د اوسپنې بېلچه ده ولې که اوسپنې باندې څه تندر راولي او خراب دي شي که نه بله به وایو هغه یاره موږ به در کړی وي او تاسو د قربان خو بس هغه ده بېلچه یاره دې بعضو خویونو ته خو چې زه وګورم د الله شکر ادا کوم یا الله ستا شکر دی چې دې سپکو خویونو دې ساتلی یم یو مسلمان به ما ته ور وټکوي ما ته به وایي چې بېلچه راکړه هغه به دروازې نه شاته پرته یو زه به ورته یا هغه یو سړی که نه ډېر بېخیره او ډېر بخیله انسان وي د روپۍ شي او چاله نه ورکوي هسې په زولو سره پروت وي او چاله نه ورکوي نو شیخ صاحب په دې باندې ډېرې قیمتي او ډېرې اهمې خبرې کړي دي نو راځئ چې په شریکه باندې واورو لکه هغه شی چې انسانان د یو بل نه غواړي استعمال دپاره مال راکړه مال راکړه دا دومره بېخیره دی دومره بېخیره چې دغه معمولي شی هم چاله نشي ورکولی د یو نیم انسان هر شی به ورسره پروت وي خو چې تا غوښتنه وکړه یا دې ور وټه هغه یاره زموږ دا بېلچه او بېلچه ده بېلچه ده هلکه نو بېلچه د اوسپنې بېلچه ده ولې که اوسپنې باندې څه تندر راولي او خراب دي شي که نه بله به وایو هغه یاره موږ به در کړی وي او تاسو د قربان خو بس هغه ده بېلچه یاره دې بعضو خویونو ته خو چې زه وګورم د الله شکر ادا کوم یا الله ستا شکر دی چې دې سپکو خویونو دې ساتلی یم یو مسلمان به ما ته ور وټکوي ما ته به وایي چې بېلچه راکړه هغه به دروازې نه شاته پرته یو زه به ورته یا هغه یو مازدیګر جو هغه ماښام او یو ماسپښین او زموږ تره او نیکه او ماما او یو پړپړه به قصه به جوړه کړو ټوله قصه د دې دپاره چې دا بېلچه دی ویلی شي دا یاد ساته دې صورت کې د منافق انسان دا صفت ذکر شوی دی د دې نعمتونو به ګوره الله تپوس کوي ښه عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما روایت ته امام ترمذي راوړی دی وی کله چې دا آیت نازل شو نو صحابه کرامو یا رسول الله ای نعیم نسأل عنه دا کم نعمتونه دي چې الله به زموږ نه تپوس کوي انما هما الاسودان التمر والماء من سره دغه کجوري اوبه دي نو دې به الله تپوس کوي رسول صلی الله علیه وسلم اما ان ذلك سيكون دغه کجوري او د اوبو به الله تپوس کوي دا نعمتونه د دې مبارک دوه تپوس دي ګټلې دي د کم ځای نه ده لګولې دي په کم ځای کې ده ځانو ته تیار ساته دا شاندي کې به اسراف نه کې زیاتې به نه کې او په دې کې بیا هغه مشهوره قصه ذکر کېږي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ د شپې راوتی او وږی صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې ګورې ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب دي رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم هغوی ته وایي تاسو یا رسول الله وږي شوي موږ راووتو چې وګورو که څه ترتیب جوړ شي د خوراک خو تاسو څه کوئ یا رسول الله وایي زه هم دغه خبرې راویستی یم دا تاسو یې چې راویستی روان د انصارو یو کس خواله ورلو او د هغه باغ ته اواز یې وکړو سلام وکړو رسول وسلم پلانې چې شو ښځې دنې نه اواز وکړو یا رسول الله خو کور کې نشته تلی دی موږ له اوبه راوړي رسول الله وسلم هلته اول دی ښځې ووي مرحبا و اهلا او سمه خوشحاله شو رسول الله وسلم ولاړ دی چې دغه دی سړی را روان دی اوبه یې راغستې دي په شا کړي او اوبه یې کېښودې او رامنډې کړه هله وایي داسې عزتمند مېلمانه به د چا راغی او داسې خوش قسمته به څوک چې د هغه مېلمه رسول وسلم وي او بیا ابوبکر او بیا عمر راځئ راځئ ځان سره یې کېنول کجورې ورته کېښودې مزېدارې ورسره خوږې اوبه یې ورته کېښودې یا رسول الله دا دې کې لږ یو ځای زه راځم مېلمستیا چرې زده کوي ډوډۍ به خورو د شپې ته وګوره د ټیم خلک سړی خو سړي ته وګوري سټ به ورسره لا زیاتي وګورئ چې یو پیاله نو میلمه به تا ته وایي یو هغه سړی دی چې ستا ملګری دی اینې راینې ته دې تپوس کې ډوډۍ خورو چې څکو تا ته وایي ناشنا سړی راغلی تو ته خورو
چې که ماته یې کې ما مړ که او د لوږې نه به مړ شم خو زه ناشتا ځای کې چاته نشم ویلی چې او خورو راوباسې چې بسم الله کوو چې شروع به کوو هغه وی یا رسول الله زه را دی رالم دا دی را چاړی راواغسته رسول سلم ورته ایاک والحلوب چاړه خو دې راواغسته خو هغه څاروی حلال نه کړي چې تاسو ترې پیس کوي ځکه دا اوس تاسو فایده ده پکې هغه ویله ګډ حلال کو ګډ او بیا ویله غوښه سره کړه رسول سلم د هغې نه خوراک وکړو تازه کجوري ورسره وخوړه او یخې وکړه مزېدار بیا رسول سلم ابوبکر او عمر ته وی رضی الله عنه وی زما دې په الله قسم یې الله به تاسو نه د دې تپوس کړي داسې چې تاسو راوتي د لوږې د لاسه وي واپس کېږي په داسې حال کې چې خېټې هم ډکې شوي دي ښه دا و د شیخ صاحب ډېر قیمتي او ډېر اهم بیان چې تاسو واورېدلو د دغه شان قیمتي او اهم بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ شیخ صاحب ډېر قیمتي خبرې هم په دې کې وکړه دي چې بخیل انسان دی چې یو شیز ورسره وي او دی تاله نه درکوي او بس د 2 روپو شی به نه وي خو تاله نه درکوي هسې ورسره فروت وي دا اهم بیان موږ له راکړه اجازت السلام علیکم